دې کې د څه راوړی دی کاکا ته دا لږ خلاص کړه لږ وګورو خیر دی وچه ډوډۍ ده لږ خواږه او ملایي راوړې ده او دغه چکني ده غالبا مستې دي که نه حاجي بابا څوک وینه ګرځوي ته خپله تکلیف دې دی نه د معدې مشکل لري که بل څه مسله دوستانو سلامونه الله دې وکړي صحتمند وئ موږ دغه کور ته راغلي یو تاسو دروازې حالت وګورئ ورځو به دننه کور ته د کور وضعیت به هم ګورو او تقریبا دا د رنګ روډ نه بره دغلته یو اطرافو ساحت همدلته راغلي یو د شپې تقریبا 8 بجې دي او کور ته ورځو انشاءالله یتیم ملت خدایا کبر مهربان شي ته ساتي عزت خدایا ستا دی بندگان د دوستانو دې کور ته راننوتو دا د دې خلکو ژوند دی تاسو وګورئ خیمه هم نه ده البته لرګي او څپره غوندې جوړه کړې ماشومان پکې ویده دي نو افغانستان دی روژه ده مبارکه میاشت ده او د دې کورنۍ حالت تاسو خپله وګورئ دغسې کورنۍ دي چې بیا خاوند یې غالبا تکلیف هم لري ته څه مشکل لري زه قلبي تکلیف لرم کار نه کوي کار نشم کولی چې کار ته لاړ شم بېهوشه کېږم پرېوځم زړه مې بندېږي تکلیف لرم قلبي نو د کور د خوراکي توکي بیا څنګه کوئ والا ښځه مې وځي نو بس زه خو نشم کولی به دا وځي خیرات زکات ټولی په دې روژه کې مو وځي او که نه وځي که نه نن هم ورته څه وکړو چې ونه وځي څه وخورو نو زه کار نشم کولی یعنې ستا دا د کور سرپرستي هم د خورکۍ ته ور په غاړه ده نو اوس زه مریض یم که نه مخکې به مو کار کولو که نه به دغه تکلیف مې چې پیدا کړو اوس کار نشم کولی بیا ته مورې ته راشه 2 روپۍ د ورځې خلک څومره کومک در سره کوي نو 100 او 50 خو یې لا د لارې تګ راتګ شي خلکو ته چې ودرېږي کومک کوي خلک نه یې کوي دې ماشومانو دې بچیانو ته خو به ځورېږي نو څوک وینه ګرځوي ته خپله تکلیف دې دی نه د معدې مشکل لري که بل څه مسله ده مو ستا زړه سوری دی الله اکبر دوستانو تاسو وګورئ د دې کور سرپرستي خپل هم دا خورکۍ کوي بازار کې ګرځي بس که د چا زړه پیسې ورکوي که د چا زړه نه پیسې نه ورکوي تقریبا د ښار نه تر دې ځای پورې به یو طرفه 40 روپۍ کرایم وي دواړه طرفه داسې وخت چې 80 روپۍ افغانۍ کرایي ده نو چې د ورځې 100 روپۍ 1.5 روپۍ جمع کېدې کوچني ماشومانو ته به څه راوړي اوړه بیا خلک بازار کې خو اوړه څوک دوکانداران یې درکوي که نه ښه په کورو باندې هم ګرځي په دې حقه روژه کې په دې او مریض هم یې څه غواړې مورې چې څه باید وشي دا کور دې خپل دی مورې د اتاق کې بیا څوک اوسېږي ښه دا د پلار کوټه ده او دې دلته تاسو اوسېږئ نو دا بارانونو کې هم دلته وئ وګورې لاندې خیشت هم ده لاندې اوبه ننوځي پاس پلاستیک هم داسې نه لري پلاستیک هم پاس نه لري لاندې اوبه ننوځي ټوټې دي دوستانو تاسو وګورئ قسم بالله که د حالات د تحمل وړ وي دومره کوچني ځای کې یو فامیل زندګي کوي او مرګی زړه م سوری دی بازار ته ځي سوال کوي پښتانه ده زموږ او ستاسو حیا ده او بیا د خپلو کوچنیو ماشومانو ته به ماښام کې څه راوړي چې ویې خوري سره نو دغسې وضعیت دی په افغانستان کې الله دې خپل خاص رحم او کرم وکړي او الحمدلله موږ راغلي یو څه اندازه مرسته م راوړې ده خدای له د دې کورنۍ یوه میاشت بسنه دغه مرسته وکړي زموږ په ټولو دوستانو باندې غږ دی چې دغسې کورنۍ موږ سره سپانسر کوي دغه تورسر او دغه حیاداره ښځه باید له کوره ونه وځي بل چاته باید لاس ونه نیسي دا باید سپانسر شي او هره میاشت دوی کور ته خوراکي توکي راشي دغه کوچني ماشومان چې تاسو ګورئ دا دلته پراته دي ویده دي د دوی د مکتب او د دوی د مدرسې بندوبست باید وکړی شي دوی باید مکاتبو ته لاړ شي الله دې خپل خاص رحم وکړي تاسو وګورئ دا لکه بیخي د اوسېدو نه د پاسې مو ورباندې غاچولې باران کې دا ځای اوس هم واقعا چې دا ځای خیشت هم دی دا وګوره دوستانو بډا ښکاري نو ماشومان چې غټ شي هغه بیا څنګه تکلیف ورته نه پیدا کېږي چې په خیشته ځمکه باندې سمولي زموږ په دوستانو غږ دی
که تاسو زکات ورکوئ صدقه ورکوئ خیرات ورکوئ دغسې کورنۍ ته موږ همیشه هڅه کړې مزل کوو ګرځو چې ښه مطمئن شو چې دا کورنۍ مستحقه ده له هغې وروسته چې زموږ زړه پرې اوبه وڅکي بیا ورسره مرسته کوو زموږ یوازینی هدف دا دی چې بدبختي دا ده چې ډېرو خلکو د دې بېوزلي پکې ورکه ده د خلکو کاروبار ته نه جوړ کړی دی خو لله الحمد موږ کور په کور ګرځو د خلکو د کورونو معلومات په دې خاطر باندې کوو چې دا واقعا مستحق دي که نه تاسو خپله د حالت وګورئ لکه دا د تشریح وړ نه دی تاسو ته تشریح کوم دا به څنګه تشریح کړو داسې یو ټوټې د کوټې نه راجمع کړي دي الله دې خپل خاص رحم وکړي دا کورنۍ ضرور راسره سپورټ یې کوي او حمایت یې کوي چې دغه تورسرې ښځه بیا بازار ته لاړه نه شي په همدغه واړه ځای کې تقریبا 2 بچیان دي او خورکۍ ده او خاوند دی په دې ځای کې به دوی شپې سبا کوي نو سترګو نه ضعیفه یې عجیبه به ستړی مه شي سترګې نه خو بیخي ختم ده که نه د شیشې ختمې دي دغه اواز د دې ځای تا نه وینم ښه نو بیا څنګه به دې ناوخته دا ټایم کې راغلی دغه جلکۍ را سره ګرځي که نه جنۍ در سره ګرځي هماغه را سره ګرځي هماغه اوس دې کې د څه راوړی دی کاکا لږ ماړی ده ته دا لږ خلاص کړه لږ وګورو خیر دی صاحب خیر دی لږ وګورو خیر دی وچه ډوډۍ ده لږ خواږه او ملایي راوړې ده او دغه چکني ده غالبا مستې دي که نه حاجي بابا دې باندې روژه ماتی کوئ پیشنمې ورباندې کوئ نو دې حقه روژه کې حاجي بابا به د سپینه ګیره ګرځېدل ډېر سخت نه دي لازم څنګه کوي نه خدای پاک آرام ده مشکلات دي که نه په دې پلاستیکي چپلکو کې حاجي بابا همدغه دي دا مغه دې کوټه کې خو د لورکۍ اوسېږي دا لور مې ده لور په دې وضعیت خو به دې خفه وي والله ما اعصاب خراب کړی ده دغسې حالات وګوره مشکل ده سیتامې کې منډې را منډې دغسې حالات کشکې زم د تکړه یم سترګو نه تکړه یم په سترګو نه دغسې روژه ماته دې ښار کې وکړو روژه ماتې وکړې والله دغه 2 کپلې مې کړې ده نور حرکت مې کو گشته راغلم ښار نه په خپو راسې دلته نه د سرکې رکشه کې راځي بیا نور څوک کومک کوي د ورځې 2 روپۍ دې نن جمع کړې حاجي بابا ته لږ وښځې لږ وګورم دا خلک یې وګوري چې دغسې حال د روژه ده که نه حاجي بابا روژه خو د صدقو د خیراتونو میاشت ده مخکې راکړه داسې ده مخکې خیرات 50 شپېته اویا اتیا 90 روپۍ او تقریبا 100 روپۍ دا دي 10 روپۍ 100 روپۍ یو ملایي مې راوړه یو د ملایي دې خپله واخیسته الله به خیر کړي انشاءالله زموږ هېوادوال ډېر با احساسه خلک دي هغه چې داسې کورنیو له وضعیت خبر شي حتما به در سره مرسته کوي او زه باور لرم حاجي بابا چې نور به ته روژه کې له کوره بیرون نه وځي او نه به دا خورکۍ وځي انشاءالله مرسته به در سره کوي دغه وضعیت نه به انشاءالله الله پاک ستاسو د حالت به الله پاک انشاءالله تغیروي دوستانو د حاجي بابا د همدغې خورکۍ پلار دی دغه جنۍ هم ورسره ځي سهار بازار ته او دغه ټایم کې راځي نو دا تاسو د کڅوړه کې ولیدل د دسمال کې چې څه یې راوړي دا 110 روپۍ جمع کړي دي حقه روژه ده هم درته راوړه خورکۍ او چا چې مرسته کړي هغوی دپاره دعا کوئ او خدای مهربان دی انشاءالله نور ترتیبات به مو وشي صحیح ده مورې کاشکې زه خبر وی بس بدبختي دا ده چې بېوزلي ډېره ده دې وطن کې موږ ته ډېر خلک زنګونه وي او ټولو ته رسیدګي نه شو کولی که زه داسې خبر وی زه به د روژې په اوله ورځ تاسو ته راغلی وی ما درته زنګ ووهه روژې نه مخکې مو وهه اوس ناست چې شی نه وم مال په اسلامي کې هم چې شی نشته مال دې ته زنګ ووهه خدای وکړي دغه کار وشي بیا روژه به د انشاءالله ښه تېرېږي مورې صحیح ده انشاءالله زه کوشش کوم چې نوره سودا ښه پرېمانه درته راوړم دې ماشومانو ته به چپلکې م راوړم انشاءالله د اختر جامې هم درته کومه ښه بچیه ټولو ته به انشاءالله جامې کومه د الله په مرسته به انشاءالله ټول مشکلات خدای حل کوي تشویش به نه کوئ حاجي بابا صحیح ده دعا به کوئ ټولو مسلمانانو ته ټول افغانستان ملت ته بس حالات ډېر ګډوډ دی الله دې خپل خاص رحم وکړي او خیر اوسي حاجي بابا دغه سودا ده مورکۍ ستا لپاره هم دا راوړې ده انشاءالله موږ به د مورکۍ بندوبست هم وکړو او الله مهربان د دغه حاجي بابا به انشاءالله نور ښار ته نه وځي نه به ته وځي نه به دا وځي انشاءالله روژه به په کور تېروئ صحیح ده
زه انشاءالله کوشش کوم چې نږدې وختونو کې بیا درته راشم. صحیح ده مورې؟ بس الله دې خیر درکړي، دعا کوو ټول. دوستانو د الله د رضا په خاطر باندې موږ په ځینو ویډیوګانو کې والله چې تاسو دې کور ته نږدې نه راشئ او حالت خپله وګورئ. زه باور لرم چې په جب کې څه لرئ هغه به تاسو په خپل جب کې ایثار نه کوئ، او دا زموږ ستاسو ټولو په شریکه مسؤلیت ده چې دغسې کورنۍ موږ ځان سره حمایت یې کړو، سپانسر یې کړو. قسم بالله د چا په جا باندې پیرزو کېږي چې دغه سپین ږیری بابا دی بازار کې سوال وکړي د خپلو کوچنیو بچو دپاره، او بیا څوک پیسې ورکوي څوک یې نه ورکوي، ځکه په ښار کې هغه د غریب او د مالداره فرق ورک شوی دی. هر سړی سوال کوي، دومره یو د بدبختۍ حالت راغلی دی. لطفا دغې کورنۍ سره کافي مرسته وکړي چې الله پاک د دوی دا ژوند تغییر کړي، د الله د رضا دپاره یې ورسره وکړي. الله دې ټول ته خیر ورکړي. جزاک الله. ملت خدایا ته کوئی مهربان